ماشاءالله خوندور دی. ونه دا د پښتانه خالي دا خالي چربي ده. مالګه پیولې ده دا چې بیا وخورې مطلب بیا باندې بلډ پرېشر ګولۍ هم شي خورې. نه نه دا مالټه راځي چې مالټه چې وخوړه مالټه کنټرولوي. دا چې دی اوهو ډېر غټه کیسه دا غړکه چې ده جمال صاحب غړکه اوس دا دغه جوبه جموسي و دا خو نو شلومبی د کرت جوړوي. دا کړ د دې سوځي نو کرت بیا کرت یا او دا وبې دغه جموسي صحیح روان دي. دا خو نو هغه پخوانی دغه د روایت او دا د هر شي چې دی پیور دی جمال صاحب منه مې اصلي اوریجنال شی دی. 2 نمبرې نسته پکې. مالګه به یې دی نه ایسه صحیح دی. منو دغه لاندې دی لاندې تاریخ زه دا در ښیم چې دا تاریخ نه لري. دا د پښتنو ضرورت و په ژمي کې دا خلک چې وو دو به لاندې وکړي. ولې په ژمي کې په پښتانه وطن کې پخوا ډېرې واورې کېدل. دغه به یې وه واورې چې به وسولې لارې به بندې سولې نو دوکانونه پخوا نه وو بازارونه نه وو دا کسابۍ مسابۍ نه ولې وروره دغه لاندې به وو 2-3 به وکړل ګرژمی به خوړی ښه واوره بولو ښه یخ به وو دا وروره دا د لاندې غوښې دغه د لم غوښې دا به سره خوړلې. دا تاریخ دی د پښتنو دا ضرورت یې وو دا د دې ضرورت و داسې نه دی چې مطلب د دې یو روایت دی. ولې دا خوراک پښتون په خوراک ژوندی و او دا لاندې چې دی دا چربي لري وازګه لري وازګه د یخ مخه نیسي نو په دا وجه باندې پښتنو لاندې کول. اوس نو دا بزنس و باقاعده کاروبار سره څو پسونه دي څو پسونه بیا حلال کړي. دا د په یو ور باندې 50 پسونه دی حلال نو دا تقریبا 50 پسونه دي 50 دانې 50 دانې په دا اورېدو زموږ اورېدلو چې پخوا به انګریزان رالو چې دا غوښه به وکتل نو دوی بول دا خلک چې دا په ګرمۍ کې ناجوړه کیږي نو بیا دا خلک په ګرمۍ کې بیا شلومبې استعمالول. دا شلومبه خو نو کرت دی انګریزان ول چې راکې چې پښتانه په څه پوي دې ته موږ خو جمال صاحب دې ته خو موږ کڼو وایو. موږ ورته وایو موږ دغه ورته وایو چې دا یا موږ مسکو ورته وایو دا موږ په دې خپل دا ګوره کرت جوړېږي دا مسلک ونه دا ګوره دا اوبه ځینې وځي هغه چکیده دا چې شي کڼ یو به کڼ دا کرت دی کرت دغه دی تورتوګه را تورتوګه دا شلومبې دي دا شلومبې نه ویسل پښتنو واوري پښتنو د پښتانه ژوندا و کرت و غوړي و شیدې وې مستې وې دغه شی د پښتانه و دا ژوند یې پرېښول غوا یې ورکه کړله رمای ورکه کړله بزې ورکې کړلې اوس نه پښتون په پښو نسوه ولاړېدلی ګوډې یې خراب. جمال صاحب اوس به نو خود بیا خلک ناجوړه کېږي دوی ګز ورځ پاپړ خوري راځئ چې ایبل برګر خوري. دا کیلشیم دی دا ګرد کیلشیم دا د بدن ژوند دی دا ستا باډي هډونو ته دوا ده دا شی چې ته پرېږدې د سبا ماشاءالله او بل لمر نه دی دویم لمر دی یو دغه شیدې او لمر پښتانه ګر سره د لمر سره وروره پرده کړې ده ګر سره لمر ته بدن نه ښکاره کېږي دغه وایي تورېږم هلته مړ کېږي دلته وایي تورېږم ښه تور نه د خدای به تورېږي. دا کوبۍ وش کې لم دي شیان دا کوبۍ دا و دا کوبۍ نه دا کوبۍ چې د پاره استعمالېږي دا په ډوډۍ په تکلې باندې تکلی پوخ دا کوم وخت امر چې تبۍ ورته وایي کوم وخت چې تبۍ ګرم سي ډوډۍ پر ګرمه سي بیا چې راکښته کي وایي دغه چکۍ پر ومږي او نو بیا زبردست د لږ خشه مالګه پر واچي دا څه دی کوچنی دا کرت چکیده ده دا ګرشن اصلي دا موبایل نمبر یې راوښیده د موبایل نمبر چې غفار څه دا لاسي خوړې دی جمال صاحب اوریجنل بالکل اوریجنل دا بیا لاسي خوړې اوریجنل غوړي دا خو تی ګرشای دا نس ګرس مال اصلي دی ګرد اوریجنل دا غفار څه دی دا دوشه دا دوخه ده دا دوخه دغه پخواني شیان دغه دي
دغه کلشم سړي ته ورکوي دا ورته وګوره مسلمانان وخوري مسلمانان دا غوړي دي دا غوړي دلته یار برابر کا د دې خون ولاکه په یو شکم یې او د دې خون په یو شکم نسته زبردست دا د نن سبا ښه اے پښتنو ته دا ژوند پښتنو ته بازارو ته منډیواله دا ژوند پرې شوی اوس په څلورو ګرځي دا شر دی شوګر دی دا ژوند پرې شوی دا ژوند منډیواله دا چې دا لایق سړی به خوري جمال صاحب والله لایق خوړلې دا چې دی دوا ده زبردست دا د کینسر علاج دی دا د شوګر علاج دی دا د بلډ پريشر علاج دی ته بازارو ته منډیواله پاپړ خوري ډیر مال جوړوي سړی مهرباني خالي وپښه وته د نور په کوټه کې د بقایا خپل ځای دی په امریکا کې اسم دغه شی در سوال سوای په لندن کې هم در سوال سوای امریکا والا ک لاندې غواړي دغه نه لاندې دی کدو شاغ غواړي کفرت غواړي دا شاده خوندوره پیو ارزي سعودي والا تاسو هم در سوال سوای موبایل نمبر راوښه موبایل نمبر علي كرة ماما را دې خاصه دا د كرة تیار كرة تازه كرة دا پښتنو ته له دغه څو دی نمبر 0310 044 66 33 دا د غفار لاندې نمبر دی په لاندې شور دی دا د نمبر دی او نو ته بازارو ته اوس نه پاپړ خوري شوګر کنټرول کیو ما ته د نوم مرجې دی لاندې غفار ته څوک یاس مو کسبان څوک سنال 15 نه حلال کوم نورمال ولا دا اندر دا څه کمال لري دغه خو نو په کورمه کې وچکړي او کورمه کې سپین او تور غوښه وچکړي وای اندر وته وای په چشکه په کټاو کې وای نو نه دا وته اندر دا شان خوري سم اصلي شان اوریجنال بازار ته منډیواله او شوګر قرآني خوري سپین غوښه خوري ګرد نر سن جمال صاحب ته خپل چولکیان د غیر څه په نر دي دا و ګرد ریان دا غیر نر ریان دا نوران دا ران کسان ته څنګه شه خیرات څنګه الحمدلله دا دی غوښ دا مجدي بقایا د خپل مال ورته ساتي دای چیرې د پیوات راغلی نو دای مو غاي وای دای ما پړسي څوک هغه پار سره